الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وكفى ما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه ضمیر قرآن ترجعت کوي پروردگار رب العالمین وائی وی ما د عظیم و شان کتاب قرآن عظیم و شان پشپد لیلت القدر کے نازل کلا پشپد لیلت القدر مجموعی قرآن نزول دی د لوح محفوظ نه د ازمکې اوم آسمان ته اغلطه پروردگار رب العالمین را انتقال کا په بیت العزت یعنی کور د عزت کې پروردگار رب العالمین جبرائیل امین په واسطه باندې ملائکو ته ووی او هغلته یې ځای په ځای کا پس هغې نه نظر په ضرورت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر خاص بچه خلقو دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه کوله یا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشورې ته ضرورت درلودله په قدر د ضرورت پیغمبر به قرآن عظیم و شان دوم آسمانه ځمکې ته نزول کوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه به یې پرې روښانه کوله علی کرم الله وجهه او عروه روایت کوي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة من بني إسرائيل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه ورځ څلور کسان چې څلور واړه پیغمبران دي د بني اسرائیلو د قوم دي دې نمونه یې واخیستل او د دوی د نمونو نه یې بعد ووی چې دې څلورو کسانو اتیا کاله د پروردګار رب العالمین عبادت کړی دی په دې اتیا کالونو کې په اندازه د طرفة العین یعنی د سترګې د رپ په اندازه هم دوی د الله د عبادت نه دي لرې شوي نه پاتې شوي دي یہ څلور واړو نمونه یو یو ورته واخیسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذکر ایوب علیه الصلاة والسلام و زکریا علیه الصلاة والسلام و حزقیل علیه الصلاة والسلام و یوشع ابن نون علیه الصلاة والسلام څلور واړه پیغمبران دی بني اسرائیلو د قوم دی
وخت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلو صحابه کرامو ته دې څلورو کسانو نمونه واخیستل او د دوی د عبادت اندازه یې ورته بیان کړه، دوی ټول حیران شول چې دا څه قسم انسانان وو چې دومره سخت عبادت 80 کاله دوی عبادت کړی دی او په دې وخت کې د سترګې د رب په اندازه دوی د الله نه نه دي لرې شوي. خامخا هر سړی به تعجب وړي، په حیرانتیا کې به پاتې کي، دومره ډېر عبادت او په دومره اوږد وخت کې چې دوی کړی دی، بندگان ټول ترې عاجز دي. وخت چې دوی عاجز شول، جبرائیل امین راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته عمده مبارک آیات راوړه: انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یتا صحابه کرام د دې څلورو کسانو د عبادت نه تعجب پاتې شول. ما تا ته داسې صورت تا او د تا امت ته درکړله چې د دوی د 80 کالو د عبادت نه هم بهتر او افضل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټنډه مبارکه خلاصه شوه او خوشحالي پکې اظهار شوله چې د ما امت ته پروردګار رب العالمین داسې نیکه مبارکه ورځ راولېږله چې هغه شپه د لیلة القدر ده چې په دې شپه باندې هر چا عبادت وکوله او الله پاک یې نصیب وګرځوله. دغو څلورو پیغمبرانو د 80 کالو د عبادت نه ورته بهتر او افضل دی. وما ادراک ما لیلة القدر. دوهم آیت کې پروردگار رب العالمین وما ادراک ما لیلة القدر، ما استفهامیه ده، دلته وایي یعنی هیڅ څوک د بندگانو نه، د پیغمبرانو او اولیاءو صالحینو کرامو نه هیڅ چا سره علم او پوهه د دې شپې نشته ده چې دا کومه شپه ده. ادراک د بندگانو د واک او د اختیار نه وتلی دی. هیڅ وخت به بندگان نه درک کا، نه به یې ورځ تعیینه کا، نه به یې معلومه کا او نه یې معلومولی شي. وما ادراک په قرآن کې څو ځایه راغلی دي. وما ادراک ما یوم الدین. ته څه پوهېږي چې ورځ د آخرت، ورځ د قیامت کومه ورځ ده؟ حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه صحابه کرامو پوښتنه وکوله چې ورځ د قیامت، دی علایم ورته وویل چې دغه علایم مخکې د ورځې د قیامت نه راځي، خو په خپله ورځ د قیامت چې ده علمه عند ربي، علم یې د ما د رب سره دی، هیڅوک بل نه پوهېږي چې ورځ د قیامت، ورځ د حشر او نشر کومه ورځ ده. وما ادراک ما یوم الدین، دا لفظ چې هر ځای استعمال شوی دی هغلته د انسان د قدرت او د ادراک نه دا شی وتلی دی. په شپه د لیلة القدر کې د علمای کرامو 2 اقوال دي چې کومه شپه ده، کومه ورځ ده. هیڅوک هم نه دي توانېدلي چې په عین یې وښیي چې دا پلانۍ شپه ده، یا 29مه یا 28مه یا 26مه یا 23مه. ځکه پروردګار رب العالمین ورته ویلي دي وما ادراک ما لیلة القدر. یو تفسیر علمای کرام ده کوي، بل تفسیر یې وایي هیڅ بنده بدون د پروردګار رب العالمینه د دې شپې د عباداتو د اندازې په اجر او ثواب باندې نه دی خبر او نه به پې خبر شي چې الله پاک بندگانو ته د دې مبارک شپې د عباداتو څومره اجر او ثواب ورکوي. دا د الله سره ده، بل بنده د دې نه عاجز دی. یو پاچا د بني اسرائیل و، نیک سړی و، د وخت پیغمبر ته د چې کوم عمل وکوله پروردګار خوښ شوله، ترې راضي شوله. د وخت پیغمبر ته پروردګار رب العالمین وحی وکوله چې پلانی ته ورشه ورته ووایه
چې پلانه هر څه چې غاړې هر څه چې تمه تمنا کوي وی کوه پروردګار د تا نه راضي شوله او د تا هر سوال به پروردګار رب العالمین اوس قبلوي د وخت پیغمبر چې دې سړي ته خبر راوړه ده ووی چې پروردګار رب العالمینه ما ته زر اولادونه نارینه را په برخه وګرځوي او دوره توان او مال او استطاعت اقتصادي راکړي چې زه دوی ورسوم بالغ او عاقل یې کم او مصلح یې کم او د تا د دین په لاره کې جهاد فی سبیل الله ته ولېږم پروردګار ورسره وعده کړې وه پروردګار د دې سړي سوال قبول کړه دې ته یې زر نارینه اولادونه ور په نصیب کړل ور یې کړل او همدومره مال یې ورته ورکړه چې د دوی دپاره کفایت یې وکوله اول زوی چې راپورته شوله هغه یې ورسوله ورته یې سلا او مهمات ورکړل د خدای د دین د قربانۍ دپاره یې د جنګ خط ته ولېږله میاشت چې راپوره کېدله د زوی د شهادت آواز یې راغی چې تا اولینی زوی په جهاد کې په شهادت باندې ورسېدله ده نه پښیماني وکوله نه آزردګي دوهم زوی مصلح کړه هغې ته یې مهمات د وخت د عصر و زمان مطابق واخیستل او د جنگ جبهې ته یې ولېږله میاشت چې پوره کېدله د دوهم زوی د شهادت غږ هم ورته راغی ملک ټول عمر د سړی چې دی د شپه ورځ د خدای په عبادت باندې مصروف دی یو ورځ یې روژه ده شپه یې تهجد او نفل او عبادت دي هره میاشت د هر زوی مصلح کوي د جهاد خط یې استوي میاشتې په آخر کې هر زوی په شهادت باندې رسیږي په زرو میاشتو کې زر نارینه اولادونه سره د ټولو مهماتو د مابین ولاړل او د زر میاشتې د پاچا ټول عمر د ورځې روژه او د شپې عبادت کوي لیلة القدر خیر من الف شهر شپه د لیلة القدر بهتره ده افضل ده عبادت یې د زرو میاشتو د عبادت نه زر میاشتې چې په هغې کې شپه د لیلة القدر نه وي د هغو زرو میاشتو د عبادت نه د یوې شپې عبادت فضیلت او اجر او ثواب زیات دی په نزد پروردګار رب العالمین د شپې ته پروردګار کرامت او شرف او عزت ور په نصیب کړی دی چې د هر چا عبادت په نصیب وګرځېدله پروردګار رب العالمین هغو ته عزت ورکوي زر زامن یې په شهادت ورسېدل نو د خلکو به ویلي چې د دې اجر او ثواب بدون د پروردګار نه هیڅوک نه پوهېږي چې دې ته به الله پاک څومره عظیم اجر او ثواب ورکوي ځکه اتیا کاله د ورځې روژه او د شپې عبادت په زرو میاشتو کې خپل زر زامن ټول په شهادت ورسېدل او دی صابر دی دی په عبادت باندې مصروف دی نو دا چا چې پیژندله ټول حیران و بني اسرائیل چې دې سړي ته به الله پاک څومره عظیم اجر او ثواب ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بني اسرائیلو نه همدا قصه صحابه کرامو ته ورته وکوله دوی ټول هم حیران وو چې دا څومره نیک سړی وه زر نارینه اولادونه او زر میاشتې ټول په شپه ورځ په عبادت باندې خامخا دې ته به الله پاک ډېر عظیم اجر او ثواب الله ورته په نصیب ګرځوي وختې چې صحابه کرام په تعجب کې ولاړل جبرائیل امین راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا آیات ووی لیلة القدر خیر من الف شهر اے محمد علیه الصلاة والسلام یہ تا امت پروردگار رب العالمین شپه د لیلة القدر راولېږله
چې د شپه د لیلة القدر عبادت د هغې ملک د زرو میاشتو د عبادت او د روژې نه د هغو ملک د زرو اولادو د قربانۍ نه هم د تا د امت دپاره بهتر او افضل دی. موږ او تاسو ورونو څومره بېغوره یو، څومره د الله د رحمت نه ځانونه محروم کړي دي. همدغه مبارکې شپې دي چې اوس موږ پکې داخل یو. اوس تراوو ته څوک نه حاضرېږي، ختم ته څوک نه حاضرېږي، د شپې عبادت ته څوک نه حاضرېږي. ولې روژې ولا ضعیف کړي یو، ولا روژې خراب کړي یو، ولا روژې هوا ګرمه ده نشم کولی، نشم جومات کې درېدلی. فکر وکوئ د زرو میاشتو، آیا پوهېږئ زر میاشتې څومره عمر دی؟ 83 کاله او 4 میاشتې در بر نیسي. زر میاشتې 83 کاله او 4 میاشتې کېږي. موږ په دې جومات کې اوس 83 کلن سړی به پیدا نه کوي. د ټولو عمرونه 50 کالو کې دي. تا د ټول عمر د عبادت نه د دې شپې اجر او ثواب زیات دی. زه همیش وایم پروردګار رب العالمین د خپلو بندګانو ته بهانې لټوي چې دوی یو رقم نه یو رقم د دوزخ د عذاب نه بچ کا لرې کا. دوی په یو رقم نه په یو رقم پروردګار رب العالمین جنت داخل کا. د هغې نه یو د رحمت شپه، شپه د لیلة القدر شپه ده. که په دې شپه ته عبادت وکوي او الله پاک دې تا په نصیب وګرځوي، یا تا د ټول عمر د عبادت نه درته بهتره ده، ډېر اجر او ثواب لري. سبب نزول کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت کوي، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه ورځ د ځان سره ناست وه. پیغمبر شپه ورځ د امت په غم کې غرق و فرق وه. وی داسې فکر کوله چې د ما د امتیانو عمرونه نظر پخوانیو امتیانو ته ډېر لنډ او کم دي. نو شاید په نیز د پروردګار رب العالمین د ما امت هغه اجر او ثواب ترلاسه نشي کړلی لکه نور امتیانو چې کوله، ځکه دوی عمرونه ډېر وو، دوی ډېر عبادت کوله پروردګار رب العالمین ته. ما د امت عمر لنډ دی او عبادت یې کم دی. وی جبرائیل امین همدا صورت ورته راوړه، لیلة القدر خیر من الف شهر. ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیڅ پریشانی مه کوه، هیڅ آزردگی د امت لپاره مه کوه. ما د تا امت ته شپه د لیلة القدر ورته ورکړه، ورته بخشش مې کړه. د شپې د لیلة القدر عبادت د تا د امت لپاره د زرو میاشتو د عبادت د 83 کالو د عبادت نه بهتر او افضل دی. د رحمت الهی دی چې په دې امت نازل کړی دی. آیا امتیان د دې دپاره تپ و تلاش لري، هلې ځلې لري چې دې شپې عبادت ترلاسه کا، دې شپې عبادت یې نصیب وګرځېږي؟ زه خو چې وینم ټول ترې بې پروا دي، هیڅوک یې پروا نه لري چې آیا په دې مبارکه میاشت کې کومه ورځ د قدر چې هغه شپه د قدر چې هغه دومره جزیل اجر او ثواب لري شته ده او که نه، او زه باید څه وکوم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د آخرې 10 ورځې چې را داخلېدلې چې شپې د اعتکاف ورځې د اعتکاف دي او شپې ورځې د لیلة القدر دي، خپل اهل ته به یې ویل چې ملا وتړئ او عبادت ته ځانونه چمتو کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول عمر سخت عبادت کوله، خو په دې 10 آخرو ورځو کې به په ځان باندې نهایت زیات فشار راوستله چې ټوله شپه ورځ به د مبارک په عبادت تېروله، ځکه ده ته اجر او ثواب د دې مبارکو ورځو شپو معلوم وه چې دا ډېر جزیل اجر او ثواب لري. اما بندگان، اما امتیان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دې امت لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام همیش ژړلي دي، همیش ورته فریاد او چیغې وهلي دي چې د ما امتیان د نورو امتیانو نه کم را نشي.
او دومره سهولتونه چې پروردګار دې امت ته ورکړي دي، دومره خیر چې دې امت ته پروردګار رب العالمین ورکړی، هیڅ امت ته یې نه دی ورکړی. خو امت ته بې پروا دی. بې پروایي ورونو اول دیل ته وګورئ. نن دا مبارکه د جمعې ورځ، دا مبارکه د روژې ورځ، دا مبارکه د لیلة القدر د شپو ورځې دي. خو نن کسان چیرته دي اهالي د دې ځای؟ چیرته کاروبار لري؟ نه. چیرته مزدورۍ پسې تللي دي؟ نه. ټول د غفلت په خوب باندې ویده دي، ټول په لهو و لعب باندې ګرفتاره دي، د ټولو مرګ هیر دی، د ټولو ورځې د ثواب او د اجر ویرې دي. ما مخکې د خطبه کې حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام درته ووی، نوم الصائم عبادة ونفسه تسبیحة وعمله مضاعف. خوب دی روزدار عبادت تی پنیز دی پروردگار رب العالمین. روزدار چې خوب کوي ویده کیږي، دا الله ورته عبادت حسابوي. ونفسه تسبیحة، او دای چې په خوب کې کوم نفس وباسي او وخلي، هر نفس پروردگار رب العالمین تسبیحات ورته حسابوي. لکه دا بنده چې په خوب ویده دی، دای چې اوا اخلي او وباسي، دته په عملنامه کې لیکل کېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په هر نفس دی روزدار یوه تسبیحه پروردګار رب العالمین اجر او ثواب یې د ده په عمل کې ورته اضافه کوي. وعمله مضاعف، او عمل د هر روزدار یو په لسه، یو په اویا، یو په اوه سوه دی. هر څومره چې پروردګار رب العالمین وغوښتل همغه یې ورته اضافه کوي، اجر او ثواب یې روزدار ته پروردګار رب العالمین ورکوي. خو روزداران چیرته دي؟ آیا د دې مبارکو ویناو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دوی خبر لري؟ آیا که خبر لري دوی عمل ته متوجه دي چې عمل پې وکوي؟ زه خو چې فکر پې کوم اول ناخبره دي، آګاهي نه لري. که آګاهي هم لري ته بې پروا دي. هیڅوک په اجر او ثواب سې تپو تلاش نه کوي چې راځه زه د پروردګار رب العالمین اجر او ثواب ترلاسه کړم. تنزل الملائکة والروح فیها. په دې مبارکه شپه باندې چې شپه د لیلة القدر ده، ټولې ملایکې د آسمان نه راکته کیږي. والروح فیها، والروح جبرائیل امین دی. ټولې ملایکې د آسمان نه راکته کیږي، ځمکې ته راځي، جبرائیل امین ورسره ملګری دی. ولې؟ په نورو وختو کې ولې ملایکې ټولې د اسمان نه ځمکې ته نه راکته کیږي چې دوی ټولې په شپه د لیلة القدر؟ علما د تفسیر وایي وي د ملایکو نه ځمکه په تنګ وي، په ځمکه کې د شګو ته عدد او ته حساب نه دوی اضافه دي. د دوی د درېدو دپاره وې ځای په دې شپه کې نه کي. دومره ملایکې چې مخلوق د رحمت د پروردګار رب العالمین دی. شپه ورځ د پروردګار رب العالمین په عباداتو باندې مصروفې دي. یوه ثانیه و یوه لحظه د پروردګار د عبادت نه یې خوا او دې خواته نه کي. په دې شپه باندې ټولې راکته کي، ځمکې ته راځي باذن ربهم، په اجازه د پروردګار دی. دوی د خپل سر او د خپل امر خواهشمند نه دي. دوی ته امر د پروردګار رب العالمین نازلیږي، صادریږي چې کته شئ د اسمانونه، ولاړې شئ ځمکې ته، په ځمکه کې وګورئ د ما بندگان څه کوي. د یوه شي دپاره راکته کیږي، ابس نه راکته کیږي. د لوی تعداد مخلوق د ملائکو چې ځمکې ته راکته کي، پروردګار رب العالمین بدون د دوی نه
د خپلو بندګانو په عبادت باندې خبر دی، آگاه دی، ویني یې که دوی راکته شي که راکته نشي، الله د بندګانو عبادات ویني، مشاهده کوي. دې ملایکو دپاره دوه شیان دي، یو د دې وي چې پروردګار رب العالمین نظر په بندگانو انسانانو باندې په نیز د ملائکو په انسانانو باندې فخر کوي. ملائکو ته یې ښیي چې وګورئ ملائکو تنها تاسو نه یئ چې د ما عبادت کوئ، په ځمکه کې د ما د انسانانو نه داسې مخلوقات دي چې د شپې ټوله شپه د ما په عبادت باندې مصروف دي. ورشئ نن یې وګورئ، مشاهده یې کوي. ملائکې چې راکته شي چې ګوري چې بندگان ټول د شپې په عبادت باندې مصروف دي، نفل او تهجد، ذکر، تلاوت، وظایف، وظیفې، اذکار وایي. وی دلته پروردګار په انسان فخر کوي چې وګوره په انسانانو کې هم زه داسې انسانان لرم. خوب یې پرېښی، ټوله ورځ یې روژه نیولې ده، اوس خوب هم نه کوي، د ما دپاره ذکر کوي، د ما عبادت کوي، د ما دپاره نفل او تهجد کوي، او د ما دپاره په سرو سترګو ولاړ دی، ژاړي، یې ما نه کومک غواړي، د خپلو کړیو ګناهونو مغفرت غواړي. انسانان چیرته دي چې الله په نیز د ملایکو په دوی فخر کوي؟ اکثریت یې د غفلت په خوب باندې ویده دي، بدون د من رحمهم الله، بدون د څو کسانو نه چې د الله حقیقي بندگان دي، هغوی خوب په ځان باندې حرام ګرځولی دی، نه خوب کوي نه ویده کېږي، د شپې ټولې په بیدارۍ باندې سبا کوي، ټوله شپه د الله ذکر او عبادت کوي، ټوله شپه تهجد او تلاوت د قرآن عظیم الشان کوي. دا یوه وظیفه د ملایکو ده. دوهم، هر انسان چې په عبادت باندې مصروف ویني د ملایکې سلام، درود و سلام پې ویایي. تیره خطبه کې مې هم درته ووی چې درود و سلام د ملایکو مغفرت انسانانو دپاره دی. هر انسان چې په دې شپو کې ملایکې په عبادت باندې مصروف وویني، دوی وایي چې ای پروردګار رب العالمینه دې بنده ته د ګناهونو مغفرت وکړي، ای الله د دې بنده درجات عالی وګرځوي، ای پروردګاره په دې بنده دې رحمت وکوي چې د شپې آرام بستر یې پرېښی دی، آرام خوب یې پرېښی دی، او د تا د ویرې، د تا د خوشحالۍ په خاطر باندې په توره شپه کې چې هېڅوک یې نه ویني تا ته ولاړ دی، تا ته زارۍ کوي، تا ته وزر کوي، د تا تسبیحات او تحمیدات او تکبیرات وایي. پروردګار رب العالمینه په دې بنده د رحم او کرم وکړي. تعداد ملایکو هېڅ عدد نه لري، هیڅ معلوم نه دی چې څومره دی، خو د ټولې ملایکې دې بنده ته سوال د مغفرت کوي. وګورئ چې ولې به پروردګار رب العالمین نه قبلوي، خو بنده چیرې دی چې دا شپه د ځان دپاره واخلي. من کل امر سلام هي، وی دا مبارکه شپه چې ده د ټولو شریر امورو نه پاکه ده، هیڅ شر هیڅ بنده ته نه پکې رسیږي، هر بنده د شیطانه په امن دی که چیرې بنده بیداره شي. موږ خو سختې بانې لټوو، ولا نن ستړی یم ستومانه یم. د مبارکې شپې ورونو کومې شپې دي؟ اکثریت علمای کرام، محدثین، مفسرین په دې نظر دي چې دا مبارکه شپه د لیلة القدر چې موږ ورته په احترام قایل یو، دا په 12 میاشتو کې د روژې مبارکه میاشت کې موجوده ده. د روژې د مبارکې میاشتې په اواخرو 10 ورځو کې موجوده ده. دا یې دویم قول دی. په اواخرو کې آخرینی افطار یعنی طاق ورځې دي. طاق ورځې ورونو 21م، 22م، 25م او 28م او 29م تاریخ دی.
اول قول مې د علماء کرامو محدثینو درته ووي ټول په دې اتفاق دي چې شپه د لیلة القدر په آخرینو لسو ورځو کې ده. همدغه موږ او تاسو اوس چې پکې قرار لرو په دې کې شپه د لیلة القدر حاضره ده، موجوده ده. د موږ بندګانو دپاره بهتره ده چې د 10 شپې ټولې په عبادت باندې تېرې کړو. که چیرې د 10 شپې عبادت وکړو، شپه د لیلة القدر پکې راغله، ما عبادت یې په نصیب وګرځېدله، الله منظور کا، د ما د ټول عمر د عبادت نه راته بهتره او افضله ده. د ټول عمر د 83 کالو او 4 میاشتو د عبادت نه یې دې مبارک شپې عبادت بهتره او افضل دی. کم دی کمه ورونو، که 10 ورځې یې عبادت نشي کولی، دا تاک ورځې خو یې عبادت وکوه. ماخوستن راشه تراویح وکوه، 10:10 بجو تراویح ختمي. د ځای نه چې ولاړې کور ته 2 ساعته استراحت وکوه، چای وخوره، دمه وکوه که خوب کوي. بیرته راپاڅېږه، د سهاري ته وخته تهجد وکوه، نفل وکوه، تلاوت قرآن عظیم و شان وکوه. وژاړه پروردګار رب العالمین ته، د دې ملت درد پروردګار ته انتقال کوي رسوه. د پروردګار رب العالمین سوال وکړه، د ګدایۍ لاسونه ورته پورته کړه. ای پروردګار رب العالمین په دې خاوره رحم او کرم نازل کې. ای پروردګار موږ ته امن او امان راولې. ای پروردګار موږ مسلمانان د دې قتل و قتال د دې وینو د سیلاب نه په امن وګرځوي پروردګار رب العالمین. ورونو ټول په نزد پروردګار رب العالمین مسؤلیت لرو. په دې جنگ کې هر څوک چې په شهادت رسیږي د موږ نه بیا الله پوښتنه کوي، تا د دې جنگ دپاره څه کړي دي، څه تپ و تلاشو، څه منډې دې کړي دي. موږ ټول مسؤوله یو د په نزد پروردګار رب العالمین. راځئ که نور مسؤلیت نشو ادا کولی، دا مسؤلیت خو ادا کړو چې په دې مبارکو شپو کې پروردګار ته عذرګزارۍ وکړو، د عاجزۍ او د خشوع ته درو لاسونه ورته پورته کړو. انسان وحشت اخلي. د دې عصر د زمانې مسلمانانو نه سړی وحشت انګیز کیږي. هره ورځ په دې مبارکه میاشت روژې کې جنازې روانې دي، هره ورځ د کابل سړکونه په وینو باندې سره لړلي دي. ولې موږ امت پیغمبر نه یو، موږ دین نه دی قبول کړی، د موږ په هر کور کې شهیدان او کونډې رنډې یتیمان نه دي راته ناست. ولې په موږ باندې دا ظلم او ستم او ناروا روانه ده؟ کوم انسانان غږ نه اوري، کوم مسلمانان رحم نر باندې کوي، پروردګار خو رحیم و کریم و مهربانه ذات دی. راځئ ټول عمر هم د بېګانهګانو دروازې وټکولې، راځئ ټول عمر هم د یهودو د نصاراو د دښمنانو نه کومکونه وغوښتل، هیچ چا د موږ درد دوا نه کړه. هر څوک چې راغلل بیرته یې موږ ته په خوله باندې سوک راکړی دی. راځئ چې په دې مبارکو شپو ورځو کې یو ځل الله ته عاجزي وښیو، یو ځل هغې ته د شپې وژاړو، یو ځل هغې ته د ګدایۍ لاسونه، د خشوع تضرع او عاجزۍ لاسونه ورته پورته کړو. ای پروردګار رب العالمینه، نن د ټولو ابر قدرتونه مایوسه یم، د ټولو ابر قدرتونه تا ته پناه راوړم. هر چا دروازه مې وټکولی، ما درد یې دوا نه کړه. نن پروردګاره یې تا دروازه درټکوم، تا ته ژاړم، تا ته آواز کوم پروردګار رب العالمینه، د موږ د ملک درد دوا کې، موږ مسلمانانو آواز واورې، په موږ مسلمانانو د رحم او کرم الهي نازل وګرځوي پروردګار رب العالمینه. حتی مطلع الفجر، ټول د دې مبارکې شپې د ماښام نه شروع دی د سهار تسبیح د داغه پورې
یعنی دغه وخته چې موږ تاسو پر شمعی بندوو دا مبارکه شپه ته دو وخته ټول لري په دو ټوله شپه کې ورونو دا شپې چې دي دا د عبادت شپې دي موږ تاسو د فقهاو په نظر یا د موږ تاسو د عوامو په نظر 29مه ورځې ته اکثریت تاسو په احترام قایل یې دې هیڅ سند نشته دی او یو عقلی سند دوی وایي د قرآن عظیم په دې صورت کې نوم د لیلة القدر 3 ځله شوی دی او نه حرفه دی نه ضرب د 23 کې نو 29 تاریخ د شپه د لیلة القدر ده دا یو عقلي دلیل دی چې پروردګار رب العالمین ته منظور نه دی او ښه دلیل یې د ټولو فقهاو محدثینو علما کرامو قول دی چې آخرینۍ 10 ورځې که یوه ورځ روژه کمه وي د اول نه او موږ 29 تاریخ وبولو هغه د موږ نه غلط شو ولاړ که یوه ورځ د آخر نه راکمه شوله او 29 تاریخ باندې اکتفا وکوو هغه د موږ نه ولاړه مخته پاتې شوله نو بهترین قول همدغه دی چې دغه آخرینۍ 10 ورځې ټولې په عبادت په آخرینۍ 10 شپې ټولې په عبادت پروردګار رب العالمین سپري کو که چیرې 10 ورځې تاتوانو طاقت نه لرئ اوتار یعنی طاق ورځې 21مه او 23مه او 25مه او 28مه او 29 تاریخ خو هر مسلمان باید په ځان اجباري وبولي هر شپه باید ټوله شپه الله ته په عبادت باندې تېره کړه راځئ ورونو هره ورځ د غم په ګیلم باندې ناست یو راځئ هره ورځ د موږ د ملک تیږې او ډبرې په وینو باندې لړل کېږي راځئ چې د دې دپاره د قهار او جبار ذات نه سوال وکوو راځئ چې دغه ورځې د سوال د قبلېدو شپې ورځې دي راځئ چې الله ته د عاجزۍ لاس پې پورته کړو ټولو نه خواست کومه چې د شپې ولټېږئ اول د ځان دپاره د آخرت دعا وکوئ دوهم د دې مسلمانانو د کور دپاره د امن او د امان دعا وکوئ پروردگار غفور و رحیم و کریم ذات دی پروردگار رب العالمین د بندگانو دعاګانې همیشه اورېدلې دی او قبلوي راځئ چې نن دې ته په اخلاص باندې دعا وکوو چې د هرې ورځې سترګې مو وچې شي د هرې ورځې ژړا م د سترګو نوره بنده شي هره ورځ نور ونه ځورېږو هره ورځ نور ټوټه ټوټه و په وینو ونه لړل شوي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين